السلام علیکم ګرانو ملګرو. زما خپل نظر دا دی چې ما چې څومره د لرغوني آثار یا کوم د مختلفو کتابونو نه د ډبر لیکونو په ذریعہ باندې د سمندري په ذریعہ باندې چې کوم دغه راوړي دي لکه حبیب الله رفیع صاحب چې په خپل کتاب کې راوړي دي یا نور چا چې دغه ترجمه کړي دي اوستا ترجمه کړي دا یا نور داسې کوم نخینه خانی دي ذریعہ حبیبي صاحب چې کوم تاریخ لیکل دي یا احمد علي کهزاد چې د زوړ لرغوني افغانستان کوم تاریخ لیکل دي. نو زه دا ګڼم چې دا د باختر یو اختر او دا اختر داسې چې انسانانو کله د کیومین نه راووتل، یعنی د غارونو نه په دې سیمه کې د بلخ او بخارا او پارس چې ورته وایي او دا چې ټوله سیمه لکه اوس چې افغانستان وایي په دې سیمه کې چې کوم آریان اوسېدل او لا هغوی چې دلو جرمني ته په دې بله چې دلو لا انډو آریان هم ډېر نو خواره شوي. نو په دغه وخت کې په دې باختر کې او په دې چاپېرچل کې چې دی چې کله دی تهذیبي ژوند ته ور داخل شو، یعنې کلتوري ته تهذیبي ورته نه شو ویلی، په دغه وخت کې دی ځان له چې ډېره خبره ده چې د انسان تخیل او د تنقیدي بصیرت چې وده شروع کړي، نو دی بیا ادارې جوړول شروع کړي او ځان له خپل څه روایتونه او قدرونه ورو ورو جوړوي د خپلو تجربو په رڼا کې. نو دی کې دا چې کوم د دی دغه چې یاره دا لرغوني آریا چې دی به وایي چې یاره د دنیا چې ده نو دا د 21 مارچ نه چې کله دغه ته برج ته دغه ور داخلېږي دا سیاره بله 22 مارچ ته ورځي، نو دغه وخت کې چې کوم دی نو دا کائنات لکه دیوتاګانو جوړ کړی دی او دې کائنات کې چې دی دا سپرلی چې دی نو دا د کائنات کې داسې دی لکه په مړي کې چې ساه اچوي، لکه څنګه چې یو شاعر وایي که نه چې منم چې ډېرو رنګینو نه ډکي د زړه راښکونکو نظارو نه ډکي په کائناتو کې ژوند ولړزوي لکه عیسی د معجزو نه ډک وي. نو دوی وایي چې دا سپرلی چې دی یو خو دا ده چې ورځ او شپه برابر شو او سپرلی راځي او نو دې سره بیا چې دی فصلونه هم یعنې د غنمو فصل لکه دا بسنت هم د دې یو حصه ده که نه د دې نو چې دا زیړ ځکه چې د غنمو وږي زیړ وي. نو دوی وایي چې دا لکه دغه خلکو به وایي چې دا چې کوم دی نو دا کائنات هم په دې رس تخلیق شوی دی او بل دا ده چې کائنات اوس چې دی نو بیا ژوند طرف ته ځي او شکر دی چې مړ پاتې نه شه سپرلی راغی. نو دغه د آب و هوا د جغرافیې او د روایاتو په غېږ کې چې کوم دغه جوړ شوی لکه د ظاهر خبره ده چې په دې سیمه باندې دا تقریبا 15,000 کاله زوړ تاریخ لري، خصوصا زرتشتي روحانیت چې دی هغه پکې هم شامل و. او بیا چې کله پارس د دې دا په خپل قبضه کې واغسته او د هغوی طاقت وموند نو هغوی به بیا وایي چې دا زمونږ مذهبي دغه هم دی تهوار یا اختر او باقاعده چې کوم بادشاه به جوړېده نو هغه به دې کې وخت تېروه د دپاره یې خپلې ورځې شوي او چې د نوروز دغه به نه جوړېده، یعنې چې د نوروز عیسه به نو جوړ شوی نه لکه سایرس دوم چې کله وایي دغه ته بابل ته او دا چې دی وایي که نه چې مقدس کوم بني اسرائیل کې کړو هغه آزاد کړو نو هغه هم وایي هغه ته یې وایي چې ته به اله سرټیفاید بادشاه چې ته نوروز میله اټینډ کړي. نو زما خیال چې دې سره بیا اقتصاد هم وتړلی شو او دې سره چې کوم دی نو موسم سره دې سره عقیده هم وتړلی شوه او دا صرف اوسني ریاستونه به ذهن کې نه ږدو، دا اوس په شپږو ریاستونو کې لمانځلی شي، خو دا هغه وخت کې داسې نه وه، یعنې د باختر او د بلخ او بخارا دا چې کوم سیمه وه دا ټوله تر ایران پورې په دې کې چې دی نو مختلف قسمه خلک وو، لکه مثلا ایران سره دې سره چې کوم نږدې قابونه وو نو هغوی په زرتشتي مذهب کې وو، لکه را دې پله چې کوم زموږ د پښتونخوا طرف ته په دې مضافاتو کې نو هغوی دغه طرف ته وروسته بیا بودمت ته رالل د هغې نه. نو دا چې کوم آریایي اختر دی او زما خپل نظر دا دی چې دا که چېرې د فارسۍ ترکیب و نو بیا به روز نو ځکه چې د فارسۍ دغه چې کوم دی که نه مرکب اضافي هغه زیر سره جوړېږي لکه کتاب من، نو دغسې به دا روز نو خو دا چې کله نو روز دی نو دې مطلب دا دی چې دا نوې ورځ ده خو دا د پښتو ترکیب دی او ځکه زه وایم چې د پښتنو په هر کلي کې یو نه یو نوروز کاکا شته. دا بیا څنګه چې د پښتو شاعري چې د فارسۍ شاعري نه د رودکي نه 200-300 کاله زړه وه خو هغوی چې دی نو په زوره باندې رودکي نوم به یې کړ چې طاقت یې وموند لکه سوپر پاور شو، نو دغه شانې دا هم هغوی بیا قبضه کړ. خو زما دا خیال دی چې دا زموږ شریک دغه دی د ټولو د دې سیمې د ولسونو او د دې سیمې د ولسونو داسې ځان له نه اوسېدل، بلکې په دې کې آریان داسې و چې دغه اول قبایلي ژوند ته او کلتوري ژوند ته ور داخل شوي دي او آریان خواره شوي دي په دې ټولو سیمو. نو دا د آریان اختر دی، د آریان میله ده او زه ورته په دې نظر ګورم. السلام علیکم نور الامین صاحب، سره ډېره مننه زموږ د خبرول دپاره. سر یو څو تپوسونه دي. اولنی تپوس دا دی سر چې لکه د نوروز په دې تهوار کې به څه څه کېدل، تاریخي کتابونو څه نقل کړي دي هغې باندې مونږ ته لږه رڼا واچوه. لکه مثلا مونږ وایو مونږ په اختر کې سهار پاسو د سهار مونځ وکړو، بیا لاړ شو د اختر مونځ له، بیا وریجې پخې وي، بیا د رشته دارانو کره ځو. لکه مثلا د یو تهوار هر تهوار یو څو رسم و رواج چې هغه پکې کېږي. نو لکه نوروز په تهوار کې به داسې قسمه څه شیونه کېدل او دې شیونو ارتقایي منازل څومره طی کړي دي
او نن کو چرته کېشته دی د نوروز دا تهوار کو چرته مناویږي نو دا په کم شکل کې دی او دویمه تاسو سر زما دا کوم ته چې تاسو هم اشاره وکړه چې د آریانز یو خدای د آریانز اختر دی د آریانز تاسو هم اشاره وکړه چې یو برخه چې نو دا جرمني ته تللی او ما یو کتاب کې پړاو کړو بد قسمتانه دا کتاب پوری کور کو نو پاتې شو یو زوړ کتاب می چرته مونته او غران هم راښوي دی چې لکه دا برخه چې د میونخ کې آباد شو ورته میونخ او منشن ورته وي جرمنیان وي نو لکه پاوی کې الته کې هم د دې سو آثار ملاویږي د نوروز او کنه مننه زما چې څومره معلومات دي نو په ابتدا کې خو د دې دغه بس د دې خپلې سندرې ویل لکه څنګه چې زمونږ ته ونه کورس شکل کې بچ نو سندرې هلکانو چې لکه ویلې او خوشحالۍ اظهار به کوه او ابتدا کې چې نو دا پوره هفته به دا جشن او بیا چې کله د پارس په خپل لاس کې واغسته او دا په ټولو سیمو کې د طرف نو دوی ولا بیا خپل مختلف سټپس جوړ کړل کنه او بنیادي خبره هم دا کوي چې لکه دا جشن دی او سندرې ویل او د دې خپل رقصونه دي او د میلې شکل یې د میله په کې لومي لکه تجارتي شکل یې مو دی دغه خپل شکل دی او تاسو بل د جرمني خبره وکړو چې کوم انګلو آریان دي چې کوم هغه طرف خواره شوي دي نو هغه په ایټلي کې او جرمني کې دا د دوی د ژبو چې دی نو دوه ګروپونه دي یو سیتم ګروپ ته یو سینټم نو دغه چې کوم په منځ کې نون راځي لکه یو د سلو یو انسان اغوستی ده نو هغه چې دي هغه انګلو آریان دي هغه هلته خواره شوي دي او دلته چې دا انډو آریان دي چې کله څنګه چې آریان کومو سیمو ته لاړل نو دا په خپل یو کلچر ګروپ نو دوی هم اغېز وکړه په مقامي کلچر باندې په دوی وشو نو بیا دا خپل ماحول مطابق کېږي څیزونه ځکه چې د خپل اوریجن نه خلک وشو کېږي که نه نو او هغه وخت کې خو دا چې دی نو داسې څه پوره مذهبي صورت یې لا نو اختیار کړی که نه زما دا خیال دی چې هلته کې دا د دې څه شکل بني جرمنیان خیر جرمني ته نه یم تللی او چې کوم ما سلک ډېر کتلي دي نو هغوی دغه د نوروز دا کنسپټ هم پکې ما ته خیال دی چې نشته سر زمونږ د پښتنو د اتڼ چې دی که نه د اتڼ د نوروز د تهوار سره تعلق شته دی چې لکه مطلب مې دا دی چې دا به سپیشل د نوروز په تهوار کې کېدو داسې یو رسم و که نه لکه د ځان له یو انټیټي ده د دې سره اتڼونه چې دي هغه هم زمونږ نیم فوکلور دی دا هم د زرګونو کالو دي ظاهره خبره ده چې دا په هغه وخت کې په هم په یو شکل کې خلک په دې ته جنګي مشکونه وایي خو زه وایم نه دا د آریاو او د هغه وخت چې زمونږ کوم پلرونه نیکونه د هغوی د تن نه چې کوم جبالیاتي حس و او بستي وه د هغې د اظهار یو طریقه وه او دکه ګډاګانې به کېدې بالکل په اوس کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروفیسر صاحب ډېر زړه پورې لیکچر استاسو او د نوروز په لړ کې زه خپل تاثرات قلم دغه کومه وایس د وایس په ذریعه ریکارډ کومه نو داسې کار دی کله چې زه ماشوم وم نو په 21 مارچ باندې به نو زمونږ د کلي خلک ټول به تللو او د خپل نیکو زیارت له به تللو او دغه جشن به یې مانځو نو دغه د شړشمو دا ګلونه به ول او دا لوچۍ د خوبانو او د قسمه قسم شلتالانو او دا ګلونه به ول او ټول وطن به ګلي ګلزار او زمونږ خلک به جو ترچو تلو او دغه ورځ مانځله او ټول به راټولېدل د مدۍ بابا زیارت له خو کله چې زمونږ د وطن ته زمونږ د خاورې ته سعودي ویژن اسلام راغی د هر څه تس نس کړل ټول د غرونو لمنې چې وي د قسمه قسم د ګنډېري د ګلونو د غنټولو د ګلونو هر شي به ګل کړی او د ملک به ټول ګل ګلزار نو هم دغه سپرلي ته به خلکو خوش آمدید وي او د ګلونو ته به خوش آمدید وي نو ما ته یاد چې زه به خپل نیکو سره څو ځله تللی هم د دغې ماځې بابا زیارت له او دغه ټول الواد او د غیر چاپېر خلک به دغلته راتلو او یو د میلې یو سما به وه او خلکو به هلته خوشحالیانې کولې او دغه هر څه چې دی د خپلو سترګو د وړاندې لیدلي دي